الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية. صدق الله العظيم. ما دي إيمان خوغو الله عز وجل دی سورة الاعراف پاتوستم آیت مبارک کی مو مؤمنان و مسلمانانو ته یو عظیم درس او یو عظیم پند راخی. هغه دسی چې له قدیم الایامه په بنی آدمانو انسانانو کی یو مسلم معمول ده چې د هغه په باره کې موږ ته الله عز وجل دا راښیي چې تاسې له دې معموله څخه درس واخلئ. الله پاک فرمایي واذا فعلوا فاحشة، هر کله چې دا انسانان یو بد کار کوي، هغه خپل دیانتو، خپل دینو، خپل لارو طریقه جوړه کی، یو اجتماعي عمل په هغه باندې روان سي، که هغه د بت پرستۍ عملي، که د یهودیت عمل ده، که د نصاراو عمل ده، که د مجوسو عمل ده، یا د اسلام تر چتر لاندې د منحرفو فرقو چې له اهل سنت والجماعه چې ناجیه فرقه ده له هغو منحرف دي، که هغه دي دوی د خپل فاسد هدف دپاره، د خپل غلط مذهب و عقیدې دپاره دوه دلایل کاروي. اول، قالوا وجدنا علیها آباءنا، وایو دوی موندلی مو دي په دغه لارو کړوړو باندې پلرونو اسلاف خپل. دوم وایي والله امرنا بها، الله موږ ته په دې باندې امر کړی. دا د مشرکینو د وثنیانو هم دغه منطق او د نورو فرقو باطلو هم دغه منطق ده. مشرکینو به سلوت طواف په بیت الله کاوه، دا یې له الله سره د عشق په تقاضا باندې کاوه، په دعوه باندې کاوه. دوی ویل موږ له الله څخه لوڅ راغلي یو دنیا ته، الله لوڅ رالیږلي یو، نو د الله په بیته باندې په هغه جامو کې موږ باید طواف ونه کړو چې په هغو کې موږ ګناوې کوو. نو نارینه و زنانه و به یې لوڅ طواف په بیت الله باندې کاوه. یا لکه څرنګه چې مشرکینو به د بوتانو عبادت و پرستش کاوه، نو دوی به دا ویل چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، موږ د دې بوتانو عبادت د دې دپاره کوو چې لوی الله ته نږدې کي. دا مقدس ذوات یو فلسفه او یو تاریخ لري. یهودیانو چې کوم مزخرفات په خپل دین کې شائع کړو، هغو په دې تمسک کاوه چې موږ د تورات هدایات منو او د الله د زوی په واسطه باندې منو چې حضرت عزیر علیه السلام و، هغه موږ ته تشریح کړي. عیسایان وایي چې موږ د انجیل هدایات منو د الله د زوی په اشاعتو، په بیانو، په تشریح باندې چې عیسی علیه السلام د الله زوی بولي. نو دا همدارنګه فاسدي منحرفې فرقې چې تر چتر د اسلام لاندې غیر له اهل سنت والجماعت څخه کوم ضعیف و رکیک دلایل سره جنګوي، هغو هم خپل متمسک او خپل معتقد او خپل لاره شریعت بولي، او شریعت د الله له طرفه ده. نو همدغه مطلب سو چې والله امرنا بها. خو الله عز وجل د دې محرفو فرقو رد د دواړو دلایلو، د دواړو منطقونو کړی ده. فرمایي اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، او فرمای اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، چې د دواړو آیاتونو مبارکانو مطلب دا ده چې هر هغه عمل چې هغه په سلیم عقل بنا نه وي
پر راسخ علم بنا نه وي، د رشد و هدایت څخه مستنبط نه وي او په هغه باندې مبتني نه وي، هغه رد ده او مردود ده، هغه موږ ته نه ارزښت ده او نه عنعنه ده. هغه عنعنه چې موږ په هغه باندې حساب وکړو او د هغه په هغه باندې افتخار وکړو او په وویاړو. او همدارنګه الله عز وجل د دوم دلیل په رد کې فرمایي چې قل ای د ما حبیبه د انسانانو ته ووایه ان الله لا یأمر بالفحشاء، الله عز وجل قطعا امر نه کوي په فحشا باندې. زجاج بغدادي رحمت الله علیه لیکي چې الله احکم الحاکمین ذات ده او حکیم ذات په مستحسن امر کوي، په قسط امر کوي، په عدل باندې امر کوي، په قبیح و فاحش باندې امر نه کوي. دا دی حکمت تقاضا دغه ده. بناءً په موږ مسلمانانو باندې لازم ده چې خپل ځانونه کاملین ونه بولو، په خپل ځان باندې بیل صحیح تحقیق و تتبع و بیل اجماع د علماو، بیل اتفاق د علماو، په انفرادي اراو باندې موږ یو څه اتفاقی شریعت ونه بولو. دا موږ ته دا درس ته له دې آیاتونو څخه، ځکه الله عز وجل فرمایي فلا تزکو انفسکم، تاسې د خپلو ځانو تزکیه او د خپلو ځانو براءت مه بیانوئ، هو اعلم بمن اتقى. مفسر ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت علی کرم الله وجهه د من اتقى دا تعبیر کړی ده چې من عمل حسنة و ارغوا عن معصیة، څوک چې حسنه عمل کوي او له معاصیو څخه ځان ساتي، هغه من اتقى ده او په هغه باندې د الله علم ده. او د امام حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر را نقل کوي، فرمایي چې من اتقى من اخلص العمل لله، د چا چې عمل الله ته قبول و، نو د الله د قبول عمل علم له الله سره ده. موږ هر څوک خپل اراوي خپل فتواګانې دا دین ونه بولو، شریعت ونه بولو، تر څو چې د ټول امت د علماو اتفاق په باندې وانخلو، د اکثریت علماو د جیدو علماو اتفاق په باندې وانخلو، توافق په باندې وانخلو، په خپل علم باید به باور سو. حضرت یوسف علی نبینا علیهم الصلاة والسلام چې اولو العزم انبیاء څخه ده، فرمایي وما ابرئ نفسي، زه د خپل نفس تبریه نه کوم، ځکه زه یو بشري نفس لرم او ان النفس لاماره بالسوء، هر نفس بدی ته تیار ده الا ما رحم ربي، مګر چې د ما رب په چا باندې رحم کړی. بناءً موږ نفوس اماره بالسوء لرو، د هغو په مطمئنه بدلول دا له صنعت د رجالو څخه ده، دا د پهلوانانو کار ده. نو باید ومنو چې موږ په خپل متداول او متعارفه مروجاتو کې زیاتې داسې غټې او وړې غلطیانې لرو چې موږ باید دغو اصلاح وکړو. زه یې د نمونې په طور د یو څو نمونه مثال یادوم. مثلا موږ له قدیم الایام څخه د دا موږ خپله په معاشره کې د زنانو حق میراث په کتاب الله او په قرآن باندې ثابت ده، د هغو میراث نه ورکوو او هغه د خپل عیالې په یوه بله برخه باندې خورو، او موږ د دې سوچ هم نه کوو چې موږ د حرامو په خوړلو باندې لګیا یو. موږ حتی په خپل ذهنو کې دا مستقره کړې ده، دا تسلیم کړې ده چې موږ یو ډیر حلال رزق لرو، له خپل ملک او له خپل پټي له خپل جایداد څخه ماته حاصلات راځي، او در حالې کې چې په هغې کې د موږ د خوندو د لونو حق یې، هغه حق ته موږ حق نه وایو. د زنانو حق مهر حلال بولو، خوراکي دا د ځان حق بولو، هغو ته حق نه کې ورکوو. او په پیړیو پیړیو د موږ زنانه قشر له فرضي علومو څخه محروم پاته دي، موږ محروم کړي دي. هغه نه د الله په معرفت باندې پوهیږي، نه د خپل پیغمبر معرفت لري، نه د هغه له سیرت او تاریخ خبر دی، نه د خپل شریعت له اصولو خبر دی، نه د خپل اسلامي اخلاقو څخه خبر دی، نه له خپلو انساني حقوق اسلامي حقوقو څخه خبرې دي. او دا موږ د هغو هغه جهالت په جهالت کې ساتل موږ د ځان دپاره ویاړونه بولو، ارزښتونه یې بولو، افتخارات یې بولو، چې دا یوه عظیمه غلطي ده.
او همدارنګه د موږ یو ډیر ښکلی قشر مبارز و مجاهد د طبقه زیات خصوصا نوجوانان دا په دې غلطي کې مبتلا دي او ګیر دي چې د عقوباتو اجرا ته شرعي او اسلامي نظام وایو چې دا موږ اسلامي نظام هغه اسلامي او شرعي نظام چې هغه ټول انسانیت ته او د ټول جهان دپاره یو حیات طیبه ده او په هر بخش د ژوند کې خپل دستورات او خپل فرامین لري دا موږ منحصر کوو صرف د قصاصو د ځینو عقوباتو تر اجرا پورې چې دا موږ د اسلام په تعبیر باندې اسلام ډیر وړکی کړی ده او دا یوه لویه جفا ده او د مثال په طور په موږ کې ډیره عمومي شایعه ده په ډیرو سیمو د موږ د علاقو کې چې موږ امامتونه د زکات په اجرت باندې کوو دغه زکات موږ د اجرت په طور باندې د امامت په مقابله کې اخلو او دا به ځان ته روا بولو دا اجرت هم فاسد اجرت ته ځکه چې دا اجرت مجهول ده په جهالت د اجرت باندې اجاره فاسدیږي او دا په خپل عیال باندې خورو او د حلال په نیت باندې خورو او دومره غلطي دا ده چې مقتدیانو ورونو ته دا ذهنیت ورکړی ده چې تاسې زکات سوی ده هغه هم له زکاته ورکولو څخه مطمئن کړي دي له دواړو طرفه خساره کوو او همدارنګه د یو مثال په طور موږ د ګروي په نامو باندې سودي ګټه خورو او دا ځان ته روا بولو هغه ګروي چې هغه په شریعت کې ګروي ده او د استوثاق د دین دپاره ده متقدم دین متحقق سوی په هغه کې یو شی په ګرو باندې ورکول کېږي د مدیون له طرفه او مرتهن هغه قبضه کوي خو هغه له هغه سره امانت وي دی له هغه څخه نفع نه اخلي استفاده نه تیر کوي هغه ځان ته ګروي ده په هدایه کې یا د موږ د فقه په کتابو کې چې لیکل سوي دي چې له مرهونه څخه ګټه اخیستلی سو هغه ځان ته اضطراري صورتونه دي هغه داسې نه دي چې هغه مشروط دي که چیرته هغه نفع اخیستل کې مشروط سي نو دا تر دې حدیث لاندې راځي چې کل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا دا حدیث بیهقي را نقل کړی دی بناء موږ ته د الله عز وجل د حقو د شریعت د اتباع توفیق راکړي او له مزخرفاتو او له باطلو مروجاتو څخه د الله وساتي او چې بیا موږ نه تنها هغه د موږ مروجات دي بلکې موږ د خپل ځان لپاره ویاړونه او افتخارات بولو ملي ارزښتونه یې بولو خپل تشخص یې بولو له داسې خطرناک موقف څخه مو د د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم